هغه لاس قطع، دا لاس ختم، دا پښه ختمه، سترګه ختمه، هغه پښه هم زخمي. څونه وخت مخکې؟ 2 میاشتې مخکې. زخمی حالات کې روژه نیسم، مور مې نیسي، ښځه مې نیسي، زه هم بس څه نشته کور کې؟ څه نشته کور کې څه نشته؟ روژې نیسئ که د ثواب په خاطر؟ بس کور کې مې څه دغه نشته دی، ثواب په خاطر نیسم. دوستان تاسو په رب تعالی یقین وکړئ. ځینې وخت کې انسان دومره خفه شي د یو واقعې په لیدلو سره چې هغه انسان هغه خپل هغه حواس له لاسه ورکړي. تاسو که ما سره د دې ورور داستان او واقعه واورئ که نه، په الله قسم چې د ویښ وجدان خاوندان به شاید هغې هم هغسې ودردېږي. دغه هلته ما سره دا ورور دلته ناست دی. دا ورور کونړ کې دی. کله هم زه چې راشم داسې واقعې ووینم، دا دې لپاره نه وایم چې دا ورورک دلته وځورېږي، دا خپل د زړه هغه درته وایم. خو له ده سره چې ما دا خبرې وکړې، باور وکړئ زما حوصله یې لوړه کړه، که نه ما کې جرات نه و د خبرو. دا لاس هغه لاس قطع، دا لاس ختم، دا پښه ختمه، سترګه ختمه، هغه پښه هم زخمي. څونه وخت مخکې؟ 2 میاشتې مخکې. دا ورور په یو دوکان کې کار کوي، د مستریانو په دوکان کې یو ډبه ایښې ده، هغه ډبه انفجار کوي. ډبه انفجار کوي. دا ورور په دا حالاتو کې 12م تعلیم یافته هلک دی، تعلیم یافته ځوان دی. خو خوشبختانه به دا ووایو چې مېرمن لري، یو لورکۍ الله ورکړې، د هغه وخت کې روغ وي. او مورکۍ شته ورته، او مور لور او لورکۍ او مېرمن، دا درته انتظار دی چې ته یې څه وګټې او موږ ته یې راوړي. خو زه خبر شوم دلته یو چا راوستلو، د ده حالات مې ولیدل، ما ته دی وایي نو خپله به ووایي تا څه غوښتل څه وکړو. کیسه خو ما وکړه چې څه پېښ شو، هغې په اړوند نه غږېږو. څه غواړې څه درته وکړو؟ لنډ یې راته ووایه. بس زه دا غواړم چې کاروبار راته برابر کړي او کاروبار درته برابر کړو، دوکان درته جوړ کار راته جوړ کړي. بس ژوند کې مې چاته لاس او دغه نه دی نیولی، بس خپل همت مې کلی دی، بچي او مور مې ساتلي دي. بس نه غواړم چې ګاونډیانو دغه ته لاس ونیسم. نو ټوله خبره ټوله سټوري په ده کې راټوله کړه. بس موږ به دکې نور نه خبرې اضافه کوم او نه نور تشریحات ورکوم. ورونو داسې څوک شته دی ورور ته ووایي چې تا دا لاس نشته، دا نشته، پښه نشته او سترګه معیوبه، نو فقط ګاونډیانو ته احتیاج نشم. د دې احتیاجۍ له وجې دته خپل غیرت الحمدلله هغه شهامت دی کې الله تعالی اچولی، او دې د احتیاجۍ له وجې نه غواړي چې خدای مه کړه دا هر څه هغه کړي. راځئ موږ تاسو لاس ورکړو ورته. قسم به بالله بله ورځ راځو، دی په دوکان کې ناست و، خوشحاله او یو څه ورته راځي، دغه دردونه او دغه چې کوم دته دا واقع پېښه شوې، زه باوري یم چې الله به یې له یاده وباسي. صحیح دی؟ انشاءالله صحیح. موږ در سره ولاړ یو وروره. بس الله ستاسو قدر وکړي، ستاسو مشران د الله قدر وکړي. څه خیر وسې کور و مدان چې ته زموږ په شانې کسانو تاسو پوښتنې کوئ، دا ستاسو حق دی وروره. هېڅ نه موږ به انشاءالله کوشش کوو چې په ټولنه کې داسې خلک ځان کمتري احساس هېڅکله ونه کړي او همیش لپاره د دی د لاسه یو چا ته خیر ورسېږي، خو چې دی کمتري احساس ونه کړي. ستا حق دی. انشاءالله زه به بیا راځم بل پیره چې راځو باذن الله درته دوکان جوړي، خو دا ستاسو د مرستو نه بغیر ناشوني دی ورونو. موږ ورته دغه خوراکي مواد فی الحال لپاره راوړل، چون ژمی دی او پوهېږي موږ ژمي کې مواد توضیح کوو په مختلفو ولایتو کې، نو دغه یو کڅوړه د موادو مو ورته راوړل، در څو پورې دا دوکان سیستم ورته کېږي، دا در څو دوی در په خیر استفاده کړي. صحیح ده؟ دوستانو واقعې په لیدلو د دې ځوان لیدلو لوستی ځوان دی، زه خپله ودردېدم، خو الحمدلله د دغه حوصلې ته سلام کوم. دا ویډیو در سره خپره کړې در څو پورې دا ځوان ناهیلی نیسي، ناامیده نیسي، او زه باوري یم داسې موږ نور ورونو ته دوه چا پښې نه وي، هغې الحمدلله زه چې هغې دوکانونو ته ورځم چې زه یې وینم افتخار پرې کوم. دا خلک چې دي د همت نه ډک ځوانه خلک دي. واتساپ نمبر په سکرین ښکاري، آنلاین مرستو لپاره لینک ښکاري. ورونو چې وس نه کړي ویډیو سره خپره کړي څو پورې ته دې ځوان دی
ارزو د امید در الله تعالی پوره کړي. صحیح خان دا مواد خو ان شاء الله سم گزاره کیږي. او بالکل بس دغه کېږي چې موږ خپله زخمي حالات کې روژه نیسم، مور مې نیسي، ښځه مې نیسي، زه هم بس چاته ونردېږو. څه نشته کور کې؟ څه نشته دې خاطر چاته ونردېږو. نور بس کور کې څه نشته روژې نیسئ که د ثواب په خاطر؟ بس کور کې هم څه دغه نشته دی، ثواب په خاطر یې نیسو. بس خیر دا دغه راغله بس ماښام ته به دا وکړو خیر سه.